وعن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس وی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول سم دا خبره کړی دا من لزم الاستغفار چا چې په ځان باندې استغفار لازم کو او په مخه دغه ذکر کو فائدو ته وکړه جعل الله له من كل ضيق مخرجا الله بول لهري تنگسیانه د وتو لار پیدا کی ډیرو ورونو ته مسالې او مسائل شته دا غیر د وتو یو لار ده چې تاسو استغفر الله ډیر مو خو په دې بشي منډي وځه کمپنی او ټیکدار او په دې بشي کې چې ته منډي وځه طریقه مونږ ته وخی یو طریقه ده د بیروزګاری او د غریبۍ او د قرضو د ختمولو او د مسلو هغه د چې ته استغفار ډیر وې ومن كل هم فرجا او د هر مصیبت نه د وتو لار بول الله پیدا کی د هر تنگسیانه د وتو لار د هر مصیبت نه د وتو لار ورزقه من حيث لا يحتسب او دا غزين بول الله رزق ورکی چې د ګومان کې من راشي رواه ابو داود د حدیث امام ابو داود رحم الله راوړی په استغفار کې ډېر زیات فائدې لري په دې حدیث کې صرف درې راغلي درې سره یو څو پتا دي کې د نور شمارم څلورمه فائدې دا شو چې د الله سبحانه وتعالى بندګي ده یوازې دا فائدې کافی ده پنځمه فائدې دا شو چې د دې د الله سبحانه وتعالى ګناونه بخي فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا څومره ګټه فائدې ده یوازې د ګناونه ختمې ده ګټه فائدې نه بل فائدې پکې ده د دې د الله سبحانه بارانونه راوري الله بقرآن کې سوي يرسل السماء عليكم مدرارا الله بد بارانو تاسو پتا سره وره په شیبو بارانو پتا سره وره بل فائدہ بکی دا کته وی چې زما زامن او بچی ډیر شي او مال ډیر شي نو استغفار به ډیر کی الله سوی ويمددكم باموال وبنين چې کړه تاسو استغفار کوئ الله بدل مالونه او زامن دبل ډیر درکې الله سبحانه وتعالى باغونه درکې په دنیا کې او په آخرت کې ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا الله به جنتونه درکې دا جنتونه په دنیا کې مشته او په آخرت کې مشته دنیا کې دا باغونه دي پر اسمه کې الله برکت واچي او په آخرت کې بدلم د جنتونه درکې الله سبحانه وتعالى د استغفار دلاسه طاقت انسان په بدن کې پیدا کړي او مسلمانانو له په مجموعي تور سره طاقت ورکړي یو سړی کمزور دی بیمار دی استغفار دی ډیر وې د بیماری به ختم شي بدن ته طاقت ملاوي شي دا خبرم په قران کې شتي ويزيدكم قوه الى قوتكم الله به طاقت ډیر کی سره دا طاقت چې کوم تاسو سره دی نو بدن کې به طاقت ډیر شي په امت کې به طاقت ډیر شي دا استغفار شروع چې دی فائدې یو فائدہ استغفار دا چې عذاب نه به بچي لکه صدمخ کې ما غایت وي وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون چې څو پر موږ بخانه غواړو د الله او استغفار وایو موږ به عذابونه بچو ها بل فائدہ په استغفار کې د نداري چې الله رحمت راوريږي په انسان باندې لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون غټه فائدہ په استغفار کې دام ده چې دی کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري ده لکه صد مخ کې د حدیثونو کې موږ سره تیر شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو مجلس کې سل پیر استغفار وي دا شان په استغفار کې غټه فائدہ دام ده چې د غیبت او د چغلخوري او د کنزلو د ډیر سنو په بچ کوم سره چې استغفار ډیر و استغفر الله واتوب الیه استغفر الله او نور چې کوم طریقې د غي استعمالي استغفار ویلو لپاره نو د غیبت او د کنزلونو او د بدو ردونه او د چغلخورینه د دین الله بچ ساتي د یوسف فائدې ما تاسو په تعدی کې ذکر کړی څومره عظیم عبادت دی دغه بعد حدیث ته وعن ابن مسعود رضی الله عنه عبد الله بن مسعود روایت قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې دې ته وکړي من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه چې دا ذکر وي د ملک صد مخ کې ذکر کو چې استغفار په صيغو کې یو صيغه ده یو طریقه ده بيدته استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه دا
هم د استغفار یو طریقه ده. الله بوله ورکی سو د فائدې ته ګوري. غفرت ذنوبه، الله بو د ټول ګناونه بخي. وان كان قد فر من الزحف، اگر کده د میدان جهاد نه تختیدلې، میدان جهاد نه تختیده د ګناه کبیره ده. دا ګناه ته الله بخي چې کله انسان دا ذکر وایي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. هذا حديث امام ابو داود، امام ترمذي، امام حاکم رحمه الله راوړه. دا غیر بعد حدیث ته وعن شداد ابن اوس رضي الله عنه، شداد ابن اوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، رسول صلى الله عليه وسلم دا خبره کړې، سيد الاستغفار، دا استغفار سردار دی. ان يقول العبد چې وبنده دا وي، دا کم ذکر چې ویل کېږي دا ګوره د استغفار سردار دی. دا چې څوک وي الله سبحانه وتعالی ولا ثور کوي، دا به حدیث په اخره کې بیان شي. هغه کم ذکر دی؟ اللهم انت ربي، یا الله ته زما رب، لا اله الا انت، نشتی د عبادت حقدار سوا استانه، خلقتني، زری پیدا کړم، وانا عبدك وزستا بندم، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، او یا الله کوم لوس چې متاثر کړي پاغي باندې ولاړم څومره چې زمان طاقت، اعوذ بك من شر ما صنعت، کم کارونه چې ما کړی دي دا غي د شر نه پنایني سم پتا پوری. ابو لك بنعمتك عليه، یا الله کوم نعمتونه چې تا مال را کړی دا غي اقرار کوم چې ستا به شمار نعمتونه دي په ما باندې. و ابو بذنبي، او یا الله د دې خبرې مې اقرار کوم چې زه ګناګار یم او ګناونه ډېر کوم. فاغفر لي، نو ما وبخه، فانه لا يغفر الذنوب الا انت، نو یقینا ګناونه نه بخي مگر یا الله ته بخي. دا اذکار یادوي، کته شو دا وایي چې تاسو په ژوند کې برکت راشي او تاسو ژوند برکتی شي، نو دا اذکار یادوي. دا یو مرګره زوینه ما د ځان نه سم یو مفتی اعظم جوړ کړی او شیخ الکل به ځان جوړ کړی، او چې کله ولته د هيئت ته وګورو ظاهري شکل ته وګورو ته یې رګه دې دغه دې ورته کوړه جنوزي کوم دعا وې دعاګانې او مخ فتو د پر نه شو. دعاګانو زموږ سره سکار د زموږ د دعاګانو سره سکار دی، او د اذکارو زموږ سره سکار د زموږ د اذکارو سره سکار. موږ د خبرو دعا شي چې خبرې وسنګ کو، او خصوصا په بل مسلمان کې به عیبونه څنګه لټو، دا زموږ کار دی. بس نه پلانې دیم ځان ته مسلمان وای او پلانې وګوره پرونی دا چلو، وګوره پلانې دا چلو، وګوره پلانې دا چلو، ته څنګه؟ نو ګوره دا آسان اذکار دي، دا یادوي. الحمدلله الله دومره ثاني پیدا کړی ده چې په هر جبه کې د کتابونو کې ملایوي، پښتو کې مشتي. دا حسن المسلم کتاب چې تاسو به د جمعتونو کې پروت دی، وړ کې کتاب چې دا پښتو ته ترجمه شوی، وړ کې کتاب د جیب کې مرایي چې دا تاسو پروت ځان لته د ورځې یو دعا یادې او لاندې سره ترجمه لیکلي، او دا د څه دعا ده د تمخي، یعنی مصیبت راشي کوم دعا به، باران شي کوم دعا به، کپڑے بدله کوم دعا به، سپومبي ویني کوم دعا به، دشمن ته چې مخامخ شي کوم دعا به. دنیا دعاګانې به هغه جمع کړي مؤلف. شو قیمتي کتاب دی، ځان له دغه پیدا کوي سره د ترجمه، پښتو ترجمه سره یو دعا د ورځ یادو یو، او یو ورځ به دې سره شي چې ته کتاب ختم کړي، نو په سونو دعاګانې ته یاد کړي، په سونو اذکار ته یاد کړو. د هر ذکر ته معلوم شو چې دلته ودا ذکر وای، دلته ودا نو جون به دي برکتی شي. اوس دا سید الاستغفار چې کوم دی چې دا چا وي الله بوله ور کوي څه غوګو ته کېږي. من قالها من النهار، چا چې سحر دا ذکر وي موقنا بها او یقیني په، فمات من يومه، نو په دغه ورځ دې مړ شو قبل ان يمسي، مخکې د دې چې شپه پیراشي. سحر دا ذکر وي او څه شو مړ شو. فهو من اهل الجنه، رسول سمو د جنتی دی. سب ټیم په ډیر لګي کنه، او دغه ذکر کې نیمه غنټه خو بل وبا سي د ورځ یو سو سکند، یو سو سکند زم چې عمرګره بیا د ذکر و چې چاته صحیح یادي ته معاویه زيش مارمها. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت،
أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سوار سکند به ولې سوار سکند د ذکر دی او د دی وی او یقین دی په مړ شو جنت ته لاړې. څومره الله د رحمت ته خزاني پراخه دی او الله غواړي راشي د جنت وګټي مونږ وایو نه. په دې فیسبوک کې چې کوم خباثت ته د دې کتو د پر خلکو سره څومره ټیم دی او دې واتس اپ د پر او د دې ګن بلا د پر سپینګیره سړی په خله کې وغه خني غم ځان لګي په انټرنیټ کې ګرځیو ګوري نه چې دغه په زمونږ سوار ل سکند د ذکر وایو سحر او به وایو ما خبر دغه به رسول سوی ومن قالها من الليل او چې د شپې د ذکر وي او هو موقن به او یقیني به فمات قبل ان يصبح سحر خاتون مخک مرش لکه یو سړی مسوتن منځنه بعد یا ما خام منځنه بعد د ذکر وي د شپې چې ود شو سحر را پانه سید بس شپې تساوت لري فهو من اهل الجنه رسول الله د سړی جنتی رواه البخاري د حدیث په صحیح بخاری کې دی. څومره عظیم عبادت ته څومره اوچت عبادت ته چې الله سبحانه وتعالی به جنت ورکړي. او بل دا چې دې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته د استغفار طریقه مو خوه چې په استغفار کې او بخانه چې کړه د الله نه غواړي نو د الله حمد او ثنا وایي یعنی د الله تعریف کوي لکه څنګه چې دې کې دنه دي چې الله ته زما رب زستا بندې ما ز کمزور یم ټول د الله تعریفات دي او د خپل ګناه اقرار بم کې چې کلم ته سوال کې د الله نه نو الله ته عاجزي ښکارا کوي الله ز ګناګار یم یا الله کمزور یم یا الله ستانه متونه ډیر زیات دي زما ګناهونه ډیر زیات دي ته اوس الله ته عاجزي ښکارا کوي چې کله الله ته عاجزي ښکارا کوي نو ستا د دعا او د سوال د بل قبول کوي. دغه نه بعد حدیث راوړل وعن ثوبان رضی الله عنه ثوبان رضی الله عنه كان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا انصرف من صلاته کله چې رسول سم فرض منځ ختم کو استغفر الله دلنا ببغانه وقت ثلاثا دري بيري وقال او دابوي اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. ده ذكر بويلش. قيل الاوزاعي امام اوزاعي تدولش وهو احد رواته او دي راوي دي حديث وكيف الاستغفار رسول الله بدا بخانه څنګه غوښته هغه ته استغفر الله استغفر الله استغفر الله دي سبوي رواه مسلم حدیث په صحیح مسلم کې. نو ګوره د منځنه بعد رسول الله استغفار کوي کله د منځ کې څه کمی زیاته شوی چې الله وبخي بیا په دې کې اوسو فائدې بعض روایتونو کې دا راځي په صحیح بخاری کې شته عبد الله ابن عباس رضی الله عنه روایت ده چې ماته بعد د رسول الله د منځ د ختمېدو پته دا په تکبیر سره لګیدا چې کله به سلام وګرځیدل شو نو تکبیر به ویل کېدو الله اکبر. نو په دې کې د علماء اختلاف دی. بعض علما دا وایي چې د دوه حدیثونو به دې سره جمع کو چې د عبد الله ابن عباس حدیث او دا حدیث نو موږ به دې وایو چې سلام وګرځي نو تکبیر به وایي سبب وایي تکبیر الله اکبر وایي بیا به سیدا وایي نو دوه حدیثونو باندې عمل وشو. اوس په دې حدیث کې خدای نه دی کنه چې رسول الله چې بسنګ سلام وګرځو په دې به شروع وکړه د الفاظ پکې نشته خو دې شي پکې دي چې رسول الله به مونږ ختم کو داغه نه بعد به د ذکر وي نو د منځنه بعد خو رسول الله ډیر ذکرونه وي واځ د ذکر خو نه وکړه نو مو خو دې شي نشو چې ټول به متصل وي. او قبل حدیث کې عبد الله ابن عباس وی چې ماته په پته لګی د زبو شاته په جمعات کې وړي کومه به شاته ودرېدو نو چې کله به تکبیر ویلې شو صحابه کرامو به ذکر منځنه بعد په تیز आवाज کو د سنت طریقه ده نو چې کله به تکبیر ویل شو الله اکبر نو ماته په توګه کې چې رسول الله سلام ګرځولې نو د دوه حدیثونو چې راځم کې الله اکبر او بس استغفر الله استغفر الله دغه دویمه فائدہ په حدیث کې اهمه فائدہ غدا ده چې په دې کې دا نه دی ویل چې په کوپړې ویلاس کې خو او یا قیوم او یا قیوم دا به وي دا بګشتي نه دا نه په قران کې راغلي نه په صحیح حدیث کې دي تذکر شته دا بدعت ته چې بری سر باندې لاس کې دیو یا قیوم یا قیوم نور سازکار بکې موي یا قوی یا قوی یا قوی وي وې دې سره دماغ تیزی یو نجی څنګه سلام وګرځي ګور دا بدعت دومره خطرناک شی دی چې کله په دین کې نوې طریقې راو باسي نو د رسول سم طریقه به ورکی لازم به ورکی دیږي کې د رسول سم طریقه څه ده الله اکبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام والسلام هغه اخره پورې کوم ذکر نه هغه طریقه ختم شوه چې بدعت راغې نو هغه طریقه نه لاړه
چې ته په دغه بدعت باندې عمل کې والله العظیم د هغه وخت پورې په دغه خبره باندې عمل نشي کولای چې څو پورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه نه پرې خو دي. دا د بدعت نقصان دی. وګوره د رسول سم طریقه به پرې دی نو بدعت باندې به عمل کې نو دې باندې مخکې من خبرې ډېرې کړې خو صرف اشاره مې وکړه چې دغه عمل ثابت نه دی په شریعت کې. دغه نه بعد حدیث ته وعن عائشه رضی الله عنها دغه تیر شوی حدیث چې کوم د صحیح مسلم کې دغه بعد حدیث ته وعن عائشه رضی الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل موته سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه متفق عليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم د مرګ نه مخکې دا ذکر ډیر زیات وي. مرګ ته نږدې ورځې نه وي سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. دا دې ذکر رسول الله په آیت باندې عمل کوي كم جب سورة النصر كده فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. جديد فارا رسول الله صلى الله عليه وسلم يغط عمل ختمكو الله أكبر عمل سو دعوت لإنسانانو تر الله پیغام رسول اغه ختم کو قسم مصیبتونه او سخت براله دیر اشکاله مسلسل دعوت او جهاد کو مسلسل د الله لپاره لګیو په اخره کې غټ عبادت په استغفار باندې ختمو. د دومره اوچت عبادت ته چې رسول الله د ضرورت لري او د ضرورت نه لري. دا غینه بعد حدیث ته وعن انس رضی الله عنه انس رضی الله عنه او دې حدیث ته وکړي څومره عجیب حدیث ته قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما وی د رسول الله دا خبره اوریدلې قال الله رسول الله الله وی ان دا خبره چې کوم روانه ده الله ده یا ابن ادم اے د ادم بچی انك ما دعوتني تجهر کله ما را بلی او زمانه سغواړي ورجوتني او زمانه امیدونه ساتي غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي نزلت ما غټول ګناونه وبخم او هیڅ پروا نه کوم زلت یو ټول ګناونه وبخم خو په دې شرط چې ته الله ته رجوع کوې او د الله د امیدونه ساتي او هغه شروط پکې د توبې موجودي الله به ته ټول ګناونه وبخي او الله زما په هیڅ پروا نه. یا ابن آدم دې خبرې ته غوږ کېدی د استغفار فائدې ته غوږ کېدی یا ابن آدم اے د آدم بچیه لو بلغت ذنوبك عنان السماء کته دومره ګناونه وکړي چې ستا د ګناونه د ځمکې نه اسمانه پورې ورسي دا به څومره ګناونه وي چې د ځمکې او د اسمان په منځ کې چې کومه فاصله ده به ډکه شي. کستا اے د آدم بچیه الله وی اے د آدم بچیه کستا د ګناونه اسمان ته ورسي ثم استغفرتني او به دې زمانه بخانه وخته غفرت لك ولا ابالي ټول ګناونه به توبه خو زما په هیڅ پروا نشته اسمانه پورې چې کوم ګناونه هغه به الله وبخي. خو چې کله استغفار اوکي او الله سبحانه وتعالى ترجوك بیا وره یا ابن آدم اے د آدم بچیه انك لو اتيتني بقراب الارض خطايا اے د آدم بچیه کته په ما پسې په دې حال کې راشي د قیامت په ورځ چې ډک زمکه ګناونه په ما پسې راوړي ډک زمکه ازمکه چې څومره ده کنه د ټول ستاسو ګناونه ډکه شي ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا او په دې حال کې ما سره ملاوي چې ما سره شرک نه کړي دا ډېر اهمه خبره ځکه موږ دې موضوع لري زور ورکو کته سو خیال چې شرک دا وقت انکه ځکه چې نور ګناونه کې دې شلای دې توبه او که سزا ته ملاو موشي خو سزا نه بعد بیا جنت ته راځي خو چې شرک دې کړي نو ایست نه مخاله کی دا سړی د الله سره ملاو شو او دک زمکه ګناونه د الله مخې لوي خو دومره د چې شرک چرته نه دی کړی دې ګناونو کې شرک نشته الله وتسوي لاتيتك بقرابها مغفره نزبد لدغه په اندازه باندې بخانه درکما لازمکه دغه زمکه ګناونه تويس خو شرک پکې نشتی الله ولا دغه په اندازه باندې بخانه درکې او دا ګناونه به توبه خدا پښ دې شر چې ته استغفار او ته توبه وباسه او ته رجوع کې الله ته رواه الترمذي د حدیث امام ترمذي رحمه الله راوړه سفیان رحمه الله او پر راغه په جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين بس وته وی دی جعفر ته وی زه داغه وخت پورې نه پاسم چې سو پورې تا ماته نصيحت نه کړي نصيحت بکې به پاسم نیکان خلک یو بل ته نصيحتونه ډیر کوي ناغه ته چې زبرته یو نصيحت کوم وی سفیان کچرته الله دې نعمت تر کی
او ته دا غواړي چې نعمت باقی پاتې شي چې ختم نشي نو شکر ډیر وباسه ځکه چې الله په قران کې سوې لا ان شکرتم لازیدنکم کته شکر وباسه الله عزت نعمتونه خډیر ک به وتی سفیان دا خو چې کله رزق د باندې ډیر شي شکر کته دا وی چې رزق پاتې شي نو دغه طریقه ده او کچته رزق د کمزورې شي نو به استغفار ډیر کوه لکه چې الله په قران کې وي استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا الله بده بارون وروره یو دا باغونه بدر کی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله بس یو کس راغی سبحان الله دې سوال ته وکړي دي وته وی تسبیح ډیره فائدہ ورکړي کې استغفار ډیره فائدہ ورکړي تسبیح څه ته وایي د الله پاکي بیانولو ته وایي یعنی سوال دي شو چې یو سړی استغفار کوي د الله نه بخانه غوړي دی غوړي دی کنه یو سړی تسبیحات ډیر وایي د الله پاکیان ډیر بیانې دی غوړي اسی ګډیر جوړ سوال دی او علماء الله پوه ورکړي قران او حدیث باندې پوه خلک هغه دې جواب ورکول شو ډیر عجیب جواب ورکوته وی کله چې کپڑا پاکه نو خلک به خوشبو لګي کپڑا چې پاکه څه به لګي خوشبو چې کپڑا سخاینو به صابون ته ضرورت ده مطلب دا شو ک ګناونه دینینو به د الله پاکیانه بیانو ک ګناونه دین اول ځان وینځ په صابون باندې او صابون څه شه ده استغفار ده نو به دغه نه بد څه کوا به تسبیحات وای ک کپڑا دی پاکي ک جامې دی پاکي نو به خوشبو لګوا خو جو ستا په کپړو باندې قسمه قسم ګندګي لګیدلې دی او تکي توري کپړې دی او د خلو بنتي زی او نور بینو دي زی او بغیر پاسه تلګي څه به لګي خوشبو به لګي نه د خوشبو څه فائدہ درکې نه درکې نه اول د کپړه پاکه کا د ګناونه چې کم پتا باندې دي د تسخا شوی نو استغفار ډیرو کې چې د ګناونه د وینځل شي چې د ګناونه کله پاک شو به د الله تسبیحات بیانوه څومره عجیب خبره کړې لقمان حکیم خپل زوی ته نصیحتونه کړي یو نصیحت دا کړو یا بني عود لسانك ويخفل الجبا عددك بدی باندې اللهم اغفر لي لما وبخي وځکه چې سپته لګي په کم ټیم کې الله ستاسو خبره قبول کړي وځي سړی سحر نه د شپې پورې د جبه په استغفر الله عدد کړي دا یو وخت به دې سره شي چې الله بوله دا خبره قبول کړي را به شي کرا به شي را به شي یو وخت خو چې زما استاد بشهني په ټول ورځ کې پته نشته چې یو پیر دو دي شي اسی د خلینو وزي استغفر الله او دغه ټیم کې الله ونه بخو خبره ختم شو خو چې سړی د خپل عادت جوړ کړي په مخ استغفر الله او استغفار کوي یو وخت بل الله بخي کنه چې الله وبخو ختم شو خبره امام قتاده رحمه الله وی ان هذا القران يدلكم على دائكم ودوائكم وی دی قران کې الله تاسو بیماری مخولې ده او تاسو علاج هم تاسو خولې بیماری پکې الله خولې ده علاج مخولې ده نو هر چې تاسو بیماری ده غستاسو د ګناونه دي د زمون بیماری ده الله یې مونږ ته علاج مخولې ده واما دواؤكم فالاستغفار بیماری شتي ګناونه علاج سره استغفار ځکه امام حسن بصری رحم الله سوی وی اکثروا من الاستغفار في بيوتكم استغفار ډیر وای بخپل کورونو کې وعلى موائدكم او بخپل دسترخانونو باندې وای وفي طرقاتكم بخپل لارو کې وای لارو کوڅو کې رواني وفي اسواقكم بخپل بازارونو کې استغفار وای وفي مجالسكم بخپل بیٹکونو کې وای فانكم لا تدرون تاسو دا پته نشي په کوم ټیم کې مغفرت نازلي تاسو چې په هر ځای کې وای په یو ټیم کې مغفرت نازل شي اخرنه حدیث زموږ سره په درس کې وعن ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر رضي الله عنه روایت ده ډېر عجیب روایت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې زنانو ته خبره کوله یا معشر النساء اې د زنانو ټولګیا تصدقنا صدقې ډېر ورکوي تاسو واكثرنا من الاستغفار واستغفار ډیر وای بخانه د الله ډیر غواړي ولی فاني رايتكن اكثر اهل النار ځکه چې ما په جهنم کې ټول نه زیات چي دي هغه زنانه دي زنانه بولی یذ بالله جهنم ته ډیری شي یو خزه پاسه یا رسول الله مالنا اکثر اهل النار سي چې له موږ له چې موږ جهنم ته ډیری شو
رسول الله صلی الله علیه وسلم تکثرن اللعن خیری او لعنتونه او تعنونه تاسو ډیر کوي وتکفرن العشیر خاون کړه سړی خو کې هغه نه مانی تاسو اولنی فائدہ په دې حدیث کې دا چې سړی خزو ته نصیحت کولای شي چې د فتنې د جوړېدو یره پکې نه نو سړی زنانو ته نصیحت کولای شي خبره نه د بس کسانه شي بیزایا ځان ګرمي را ګرميو پالتو خبر په دې مسله خبروم نه نه کچرته بل فرض یوزي کې زنانه نه استدیو یو سړی غوته نصیحت کوي او فتنه تینه جوړیږي نو بدی کې سحرج نشتی رسول سم نصیحتونه کړی بل فائدہ بدی کې دغه شو چې زنانه به اکثر زنانه ولې زولغ به جهنم ته شي په دې حدیث کې دوه وجې ذکر شوی بعض روایتونو کې د دې راځي چې دوی تباشوي د سرو زرو سره او د کپړو سره د محبت تلاس سبحان الله زنانه دي دوشنو سره سور محبت کې د کپړو سره او د سرو سره بدی کې اسراف هم کوي دې حدیث کې چې کوم اسباب ذکر شوی دي اولنې د چې دوی خیری ډېری کوي او لعن تعن ډېر کوي نو دا که خیری صحیح لید غواړي نه راشه زموږ د خزو خیری ویني د پښتنو چې ته پته ولې دې عربيانو د خزي د زنانه سبحان الله چې ماشوم ورانیو کې دا وته الله يهديك الله تعالی هدایت ترکي الله دې پوهه زموږ غویر وي دوی د سر واړه نه وي ته وګورئ سړی چې مرینه مونږ ته الله دې هدایت ترکي وي نو د مرینه به ته ونی شنو بیا پیسه یا به بیمار شي یو فائدہ کې دي چې دا وشي چې څه شي بیمار شي یا به د دې ماشوم ستاسو سره د دښمنی شي د مرګ پورې چې کوم ځګې دي نه زړه به نه توري درېمه فائدہ به ته دا ملو شي د 60 توالو کې چې دې به دومره کلک کې چې سبا لګه په چاړم وېری نه او دې شي دا هم دا شاند زموږ غالبا واړه دي شي پلار یو چې زمکه دروازه صرف کی بیا غشاني ځکه چې هغه ته بل طریقه نه معلومه دغه طریقه ته معلومه جراویني زوه او دا بل ولم صفاتو کې یاره ماشاءالله وي دی به معنی چې له فلسطین پته کړي نه فلسطین نه وي واړه ډیر وي چې کوم را مخامخ شي غرب ته وباسي نه دا څه صفات نه صحیح ده کوم ټیم کې ضرورت راشي انسان ماشوم ته ادب خي خدای غوړه طریقه دار چې تر ماشوم په خوري طریقه پوه کې زړه پر دعا وغوړي چې الله ته پوه کې الله ته هدایت ورکړي چې الله پوه کوي خبره ختمه شوه نو بیا زمنګ د سړو خو دغه حل له چې دغه یا سوک او سفیړه ده او یا لورله او یا د کور نه شړلې کور نه وشړي بار بیا غره چرسیانو بنګیانو سره نه یو خوشاله او زمنګ د زنانو د حل الله دوی په شرمونو و شرمو او الله دې ذلیل ک او الله دې خفي او لاسمات ک الله دې املا ماتک او الله دې د ګاډي لاندې راولا او الله دې د کمر نه واچو او الله دې یعنی قسم خیری زموږ دې پښتنو زنانو نه بته ووري او چې معمولی ولسی چلو شي د ټول نغټ تکلیف بیا په دې مور تیری نو تاو د خیری کول ځکه د دینه من راغلی د په حدیثونو کې رسول سموي چې خیری به نه کوي او سم په طریقه د وخت د قبلې دوی نو بیا بل ذکر رسول سموي چې د پلار خیری د نرد کی پلار خیری او دعا د نرد کی چې د خپل بچو د کوم خیری کې د الله قبلې دغه په ځای خدای چې تاسو د هدایت سوال وکړي چې الله هدایت ورکړي الله پوهه کې نغه بل دینه خي نو دي زنانو ته خصوصا زموږ نصيحت ته او عموما ټول ته دي چې د خیرونو ځل لري ساتي د خیری خشه نه دي د مسلمان سره خونوم نه کوي په مخه خیری کول بل زموږ بچی دي سوال به سم مصیبت راشي بیا موږ خپيو زموږ خبر خپلوان دي سوال به سم مصیبت راشي بیا موږ خپيو نیو کار بزرانو کې داري بل کار به کې سره که خاون وسر ډیر خو کې هو دای منی نه ځکه یو حدیث کې رسول سم دي سی ویل دلته صرف مختصر ویلي چې دوی خنه منی په یو حدیث کې دي سی ویلي دي لو احسنت الى احداهن الدهر کتب کې د یو زنانې سره د یو زنانه ته کتب کې د یو زنانه سره پوره زمانہ خو کې او به معمولی خبره پتا کې ولي د معمولی نو ته وی په تاسو کړی دي زمانه پاره دغه خزو هادي
دې کې ټولو مرګرو ورونو به تجربه معمولی په داسې کې به وشي که لږه خوا دې خوا شوي نو بیا څه وایي تا ته وایي تا څه کړي دي زما دپاره